الله وبرکاتو. ګران دوستانو، سمیع الله صافی یم. تاسو ګورئ اس ټي میډیا نیو یوټیوب چینل. ګران دوستانو، لکه څنګه چې تاسو د ویډیو په تمنیل کې وکتل چې څنګه د امریکا د ګرین کارت لپاره نوملیکنه وکړو، نو راځو خپله ویډیو شروع کوو چې تر څو زموږ ویډیو اوږده نه شي. ګران دوستانو، که تر اوسه تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې د هغسې ښایسته معلوماتو څخه زر خبر شئ، او بل زموږ ویډیو لایک کړئ. په دې کوم مطلب نه راځي ګران دوستانو، راځئ نو خپل ویډیو شروع کوو. نو لومړی سر کې به تاسو خپل موبایل کې کروم خلاص کړئ، که هر کروم وي، زه ګوګل کروم خلاصوم. ګران دوستانو، دلته به تاسو سرچ کړئ چې ډي وي پروګرام. ما تیار سرچ کړی ګران دوستانو، نو دا به تاسو سره سرچ کړئ چې ډي وي پروګرام .state.gov. نو کله چې دا تاسو سرچ کړئ ګران دوستانو، تاسو ته به دغسې یو صفحه راښکاره شي. کله چې ګران دوستانو مونږ ته د دغې صفحه راغله، نو دغلته مونږ ته به انسټرکچر دی چې شرایط دي، د دې ثبت نام شرایط تاسو ته وایي، د عکس او د دې ټول شرایط درته وایي چې څنګه باید تاسو ثبت نام وکړئ او کوم شرایط لري. دا ټول شرایط دلته تاسو ته ښکاري. لاندې به راځو، دغلته په اګزامپل دی چې مثلا ستاسو عکس باید کوم سایز کې وي. دا ډېر زیات مهم دی ګران دوستانو. کیدای شي زموږ زیاتر ملګري هر څه ډیټا یې درست وي، یعنې صحیح وي، او خو بعضې مشکل لري چې هغه عکس دی مکمل د دې دا ثبت نام ریجیکټ کېږي، یعنې نه قبلیږي، قابل د قبول نه وي د یو عکس له لحاظ. نو تاسو زموږ بلې ویډیو لینک به په ډسکرپشن کې وي ګران دوستانو، په هغې باندې کلیک وکړئ، تاسو د عکس سایز په دقیق ډول سره برابر کړئ. نو دغلته تاسو ته مثالات هم درکوي، نو تاسو که دلته کلیک وکړئ نو تاسو هغه هم کتلی شئ ګران دوستانو. ځکه په دې تیز ځم چې تر څو زموږ ویډیو اوږده نه شي او تاسو موږ سره ستړي نه شئ. کله چې په هغې کې کلیک وکړو ګران دوستانو، نو تاسو ته دغسې بله صفحه راښکاري چې تاسو ته دلته عکسونه ښکاري چې مثلا کوم عکسونه صحیح دي او کوم غلط دي. لکه دغه عکس صحیح دی او هغه پورته عکسونه هم درست ول. کوم عکسونه مثلا قابل د قبول نه دي، لکه دغه عکس دی دا غلط دی، او مثلا دا هم غلط دی، هغه د دې رنګ تور غونته کې دی او بیکګراوند او خپل رنګ تغییر دی، یعنی او دغه بل رنګ داسې دغه شین غونته کې دی ځکه خراب دی، او دا پکې سوری راغلی او دغه دواړه نو بالکل درست دي. نو تاسو کولی شئ چې دغه ځینه خپل عکس وګورئ او دغلته بیا چې کولی شئ چې هغه زه تاسو ته په بل ویډیو کې درښیم ګران دوستانو ته. د ویډیو کې صرف ثبت نام دی او دغه طریقه زه تاسو ته ښیم. په بل ویډیو کې تاسو ته د عکس ترتیبولو چل هم ښیم. نو لینک خو مې ویل چې په ډسکرپشن کې شته او هلته تاسو هغه ویډیو وګورئ. راځو انټري بیګین انټري باندې کلیک وکړو. کله چې په دې کلیک وکړو ګران دوستان، دغلته مونږ ته یو صفحه راځي چې دلته ثبت نام کېږي. لومړی مونږ کوډ واردوو او بعد د هغې نه ثبت نام اپشن مونږ ته راکوي. نو ګران دوستانو، مخکې له دې نه چې تاسو ثبت نام وکړئ، ثبت نام په دوه طریقو سره کېږي. یو انفرادي دی چې یو کس لپاره، او بل چې دی مثلا فیملي دپاره مکمل تاسو کورنۍ ثبت نام هم کولی شئ او یو کسي ثبت نام هم کولی شئ. خو زه یو کسي ثبت نام کوم، که چېرته تاسو غواړئ چې کورنۍ ثبت نام طریقه هم تاسو ته وښیم، نو مونږ ته یې په کمنټ کې ولیکئ. راځم دغه کوډ زه دلته واردوم. ګران دوستانو، دغه کوډ چې کوم څه رقم دلته لیکل شوی عین شی هماغه به ولیکئ تاسو. او بله خبره دا ده ګران دوستانو، کله چې د ثبت نام صفحه تاسو ته راغله نو هلته ډېر وخت مه تېروئ. په 10 منټو کې باید تاسو دغه ثبت نام مکمل طریقې سره خلاص کړئ، کنې نو تاسو ته به ایکسپایرډ لیکي. نو راځو په دې لومړی سر کې وایي ستاسو تخلص څه دی، زه ورکوم صافی. دویم سر کې وایي ستاسو نوم څه دی، زه مثلا ورکوم روح الله. او که چېرته تاسو دریم نوم لرئ نو دریم نوم هم ورکړئ. نو دغلته زه دریم نوم نه لرم، بل ستاسو د جنسیت پوښتنه کوي چې مثلا تاسو نارینه یاستئ که ښځینه، زه نارینه یم، دغلته ورته میل لیکم. دلته د پیدایښت ورځ ګران دوستانو درنه غواړي چې ستاسو د پیدایښت ورځ به تاسو ورته ولیکئ چې کومه میاشت او کوم تاریخ. نو زه ورته ورکوم چې دریمه میاشت او 21م دریمه میاشت 21م ورځ او کال 2006. او بل ګران دوستانو، که تاسو چېرته د 18 څخه عمر کم وي نو تاسو بیا په فیملي کې راځئ. که یوازې تاسو ثبت نام هم وکړئ نو هغه ریجیکټ کېږي. نو بل داسې ته وایي چې ستاسو مثلا هغه اول چې دی ګران دوستانو، تاسو نه ولسوالي غواړئ، کوم ولسوالي، بیا یې ورپسې کوینټي دی، شهرک دی، کوم شهرک یا کوم ښارګوټي کې تاسو اوسېږئ، فرانس دی، ټایټس دی فرانس ولایت او دغه ټول به تاسو ورکړئ. ما دغلته تیار ورکړی، بهسود، دولتځای او ننګرهار دا هم پکې ورکړئ. بیا تاسو ته وایي چې ستاسو ملک کوم یو دی، مثلا وایي
کنټری ویر یو برن کوم ملک کې تاسو پیدا شوي یاستئ نو تاسو به دلته کلیک وکړئ. زه افغانستان کې پیدا شوم نو دلته او بل ګران دوستانو لاندې شپږم کنټری اف ایلیجیبل فور د ډي وي پروګرام دې کې به تاسو ګوتې نه وهئ ګران دوستانو. زموږ د هغو ملکونو څخه دی چې موږ د امریکا ګرین کارت لپاره نوملیکنه کولی شو. که چېرته تاسو بل ملک کې یاستئ او هغه وړ نه وي نو تاسو بیا دغلته ورته هماغه ملک انتخابوئ او نه ورته انتخابوئ. نو راځو اووم اپشن ته ګران دوستانو چې دا ډېر زیات مهم دی. نو دلته د عکس دی ګران دوستانو. بل ویډیو کې تاسو وګورئ د عکس سره ډېر احتیاط وکړئ چې تر څو ستاسو مکمل پروجیکټ یعنی کینسل یا قابل د قبول نه ونه وځي، باید ستاسو قبول شي. او که چېرته ستاسو د عکس کې دقت ونه کوئ بیا نه قبلېږي. زه دلته ورته عکس انتخابوم ګران دوستانو. تاسو هم ورته عکس انتخاب کړئ او 600 پکسله باید وي او د 200 څخه KB کمه وي، زیات نه. نو زه ورته عکس هم انتخابوم. دغلته پوښتنې دي ګران دوستانو اپشنل دي. که په ورنه کې جواب هم مشکل نشته. دلته ورته ادرس ورکوئ لومړی ځای کې لکه څنګه چې ما ورکړو دغسې تاسو ورکړئ سرخود باختان دولتځای. بیا دغسې سیټي ټاون دی جلال آباد دی زموږ ډسټریک او دغه هر څه به تاسو داسې ورکړئ. زیپ کوډ چې دی د جلال آباد 2601 دی. بیا تاسو وایي ملک به ورته انتخاب کوئ. بیا دغلته وایي چې اوس تاسو کوم ملک کې اوسیږئ همدا اوس هغه به ورته انتخاب کوئ. زه افغانستان کې اوسیږم نو دا به ورته انتخاب کوئ. لمبر به تاسو دا ورکړئ ګران دوستانو. زه مثلا یو لمبر ورکوم. کله چې لمبر ورکړو دغلته ایمیل ادرس به ورکړئ ګران دوستانو. خپل هغه ایمیل ادرس به تاسو سره همیشه آن وي. کله چې ایمیل ورکړو ګران دوستانو بل دلته موږ سره بله صفحه ده چې دلته د ستاسو د مکتب پوښتنه کوي. تاسو په ابتدایي مکتب کې یاستئ، تاسو مکتب نه مثلا اسناد نه لرئ، که تاسو مکتب نه اسناد لرئ، مکتب نه فارغه شوي یاستئ او که کوم پوهنتون کې یاستئ د پوهنتون څخه فارغ شوي یاستئ، دغه ټول ورته تاسو انتخاب کړئ. که تاسو تعلیم نه وي کړی نو تاسو ورته بیا دغه لومړی سر انتخاب کړئ ګران دوستانو. خو زه ورته دغلته همدغه انتخابوم. مثلا زموږ دغه ورور چې دی په پرایمري کې دی. بل دغلته پوښتنې دي ګران دوستانو. بل انمیرډ دی مثلا تاسو واده نه دی کړی. که چېرته دویم پوښتنه دا ده تاسو واده کړی خو مثلا ستاسو د همسفره چې ده مثلا هغه په امریکا کې نه ده. او دویم پوښتنه داسې ده چې ما یو چا سره واده کړی چې زما همسفر چې دی په امریکا کې دی نو زه ورته انمیرډ انتخابوم. دلته نور پوښتنې هم شته او دا مثلا ډسکاوډ چې دی مثلا طلاق شوی ده او بل دغسې نور پوښتنې هم شته. نو تاسو به لاړ شئ دې کې انمیرډ به انتخاب کړئ. دغلته راشئ. که چېرته تاسو فیملي انتخاب کوئ نو هلته به میرډ ورته انتخاب کړئ. دغلته به خپل ماشومانو شمېر ولیکئ. زه به کنټینیو باندې بعد د هغې نه کلیک وکړئ ګران دوستانو. زموږ دغه پروسه تر دې ځایه پورې وه. اوس په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. کله چې ګران دوستانو ستاسو هغه مرحله خلاصه شو نو دغلته تاسو لیکم چې go back to part 1. زموږ پارت 1 خلاص شو ګران دوستانو. تاسو وګورئ بیا هم تاسو ته دغه صفحه درکوي چې ستاسو نوم او ستاسو مشخصات بیا هم وګورئ چې کوم ځای کې خو به مشکل نه وي. نو زه انشاءالله بیا زما مشکل نشته پکې نوم او هر څه درست دي. نو بیا زه راځم او خپل دغلته لاندې موږ سره سبمیټ باندې ده او سبمیټ باندې کلیک کوو تر څو زموږ دغه نوملیکنه وشي. کله چې کلیک وکړو ګران دوستانو نو دلته موږ ته سکسس لیکي یعنې ستاسو نوملیکنه وشوه په کامیابۍ سره. نو ګران دوستانو دغه وه د نوملیکنې یو اسانه او ساده طریقه چې ما سمیلا صافی درته وښودو. ګران دوستانو ډېره ښایسته طریقه ده او سخت نه دی ګران دوستانو. نه چاته پیسې ورکوئ او نه په بل چا وکوئ. نو ګران دوستانو یو مهمه خبره چې زما اوس په یاد شوه نو دغلته تاسو وګورئ چې دغه کنفرم نمبر دی. کنفرم نمبر ډېر زیات مهم دی چې دا هیڅ چاته مه ښایاست. صرف تاسو سره شخصي دی او باید تاسو سره وي. هر کله چې تاسو بیا چک کوئ نو تاسو د دې له لارې بیا چک کولی شئ ګران دوستانو چې تاسو انتخاب شوي یاستئ ورته او که نه د امریکا ګرین کارت لپاره. نو دا د ځان سره وساتئ او هیڅ چاته یې مه ښایئ. زه یم تاسو ته ما بلر کړی ګران دوستان ځکه چې دا زما شخصي دی
او د دغه کس ته چې مې ثبت نام کړی د دې شخصي دی دا باید بل څوک ونه ګوري تر څو ورته کوم مشکل جوړ نه کړي او دا شخصي دی نو تاسو به دا ځان سره وساتئ. او بل ګران دوستان دغلته د پرنټ اپشن دی کله چې تاسو کمپیوټر کې ثبت نام کوئ نو کله چې پرنټ وکړئ نو دغه اسناد تاسو سره پرنټ کیږي نو تاسو به دې ځینې یو سکرین شاټ واخلئ او دا به ځان سره تر 6 میاشتو پورې وساتئ او کله چې 6 میاشتې بعد پوره شو 6 میاشتې وخت پوره شو نو تاسو ته به زه یم ښیم چې مثلا تاسو دا چیرته چک کوئ ګران دوستانو. راځم دغه طریقه م تاسو ته درښیم. نو ګران دوستانو بالکل همغه صفحې ته راځئ لکه کوم ځای کې چې تاسو ثبت نام کړی و بیرته شاته راغلم ګران دوستانو نو تاسو دغلته مونږ ته بګین انټریم لیکي ګران دوستانو نو دې ځای نه به ښکته لاړ شئ تاسو دغلته چک سټیټس باندې به کلیک وکوئ کله چې ستاسو وخت پوره شو ګران دوستانو کله مثلا 6 میاشتې وروسته کله چې ستاسو وخت پوره شو ګران دوستانو مثلا به دلته تاسو خپل هغه کوم کنفرم کوډ چې به تاسو دلته واردولی شئ او خپل دغه کتلی شئ مثلا خپل نوملیکنه کتلی شئ چې ستاسو نوملیکنه شوې او تاسو انتخاب شوي یاستئ او که نه په دغه کسانو کې چې تاسو ورته مثلا نور خلکو هم ورته انټري کړي او تاسو هم یا تاسو وړ یاستئ یا تاسو ورته انتخاب شوي یاستئ او که نه نو کسان ډېر زیاتو ثبت نام کړي نو ټول خو نه ورته انتخابېږي نو دا د قسمت او د چانس خبره ده نو کیدای شي ستاسو قسمت کار وکړي او ستاسو وځي. نو دا وه د نوملیکنې ویډیو چې ما تاسو ته درښودله ګران دوستانو که تاسو تر اوسه دغه ویډیو نه یې لایک کړې نو ویډیو لایک کړئ زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او انشاءالله تر بلې ویډیو پورې په پاک رب سپارم ماته اجازه راکړئ د الله په امان.